السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب څنګه دی؟ جوړ خیر سیتم خدای برابر ټیک ټاک. قاری صاحب زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، خو معذرت غواړم دا خبره لګه به دبم دله، خو بهر حال د خبرې د معلومات چې د لازمي دي. ما د مولانا سلمان صاحب بیان غوړس کتو د شیرګړ والا، نو هغه په بیان کې ویل دي چې کم سړی مطلب دا دی یا مسافر وي او یا په خپل ملک یا په علاقه کې، خو مطلب دا دی چې د خواهشات راشي، جنسي خواهشات د راشي، او د خپل منی چې کومه ده د په لاس سره ځای کول شي، لاس سره وستې شي، په دې کې ګناه نشته دی کنه. نو مطلب ما چې په دې باندې تاسو لږ نظر واچوي، په دې باره کې موږ لږ واضحتیا راکړي چې دا څنګه حساب دی. منی په لاس سره خارجولی شي کنه. نو منی په لاس سره خارجول د لاس د عمله دې ته په عربي کې استمنا بالید وي. نو دا د هدایي حاشیې هم لیکلي دي، فتاو فریدي هم لیکلي، نور فتاو کې هم کتلي دي چې دا د شهوت د راوستلو دپاره خو جایز نه دي، حرام دي. او د دفع د شهوت دپاره چې شهوت په تا باندې ډېره زیاته غلبه وکړي او تا ته یقین راشي چې زه په زنا کې هغه مبتلا کېږم، نو بیا د هغې نه بیا دا فقها اجازت ورکوي چې استمنا بالید هغه وکړي شي، په لاس د عمل دې وکړي شي. خو دا هغه وخت کې چې تا ته یقین دا وي چې زه په هغه زنا کې مبتلا کېږم. کله هم چې دوه ګناهونه داسې راشي چې یو ګناه وړه وي او بله غټه ګناه وي، او تا ته دا پته لګي چې زه خامخا په دې دواړو کې په یو کې هغه مبتلا کېږم، نو بیا زور هغه وړې ګناه طرف ته وکړه. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب څنګه دی؟ جوړ خیر سیتم خدای. قاری صاحب یو پوښتنه مې نه بل کوله چې دا کم جمعات چې کم دی وقف وي او یو وقف نه وي، نو په دې کې مونږ کېږي. بعضې جمعتونه داسې دي چې د خانې دي او هغې ته په راتلو باندې چې کم خلک منزل راځي، نو هغې کې بعضې کسان یا مطلب دا د چاندا چې یا څوک د خپله وسه د چاپوړ کېږي یا څه کېږي راوړي هغه پسې واپس کړی شي چې یاره نه دا زمونږ د خانې جومات دی، دا زمونږ جومات دی، په دې کې به نه خوروو، یا پکې یو کس سره چا نه لګي او هغه سړی جومات ته راځي او په هغه باندې بد لګي، هغه په دې باندې پابندي لګي چې دا به جومات ته نه راځي. نو آیا دغه جومات کې مونځ کېږي او که نه کېږي؟ په دې خبره باندې لږه تاسو واضحتیا وکړئ چې مونږ یو ملګري تپوس کړی چې یو کس د مسجد جوړ کړو، هغه چا سره نه لګي، هغه پکې نه پرېږدي، او دې څه حکم دی؟ نو اوس په دې خو دې ګناهګار دی. باقي که دې چنده وغیره دله څوک وروړي او پور وروړي دې ته نه قبلې، نو دا ده په نیکو اعمالو باندې حرص ته دې وایي چې مسجد څومره خدمت دی دا به زه پخپله کوم، نو دغسې خبره نه لا بأس به. جزاک الله خیر.